په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو وروڼو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن 20 د جون 2025 کال، نن 20 د جون چې د کډوالو ورځ ته ځانګړې شوې ده. نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو د همکارۍ یا د همغږۍ دپاره یا د دوی سره د تعاون دپاره دا ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. نو موږ چون افغان کډوال یو، نن په اسلام آباد کې زموږ د کډوالو اړوند هم د یونیسیار د خوا څخه داسې پروګرام جوړ شوی و چې په هغه کې د یونیسیار چارواکي او نور ټول نړیوال کم خیریه بنسټونه چې هغو ګډون درلودی. نو نن د دغه ورځې ته چې موږ ټول افغان کډوال په تمه وو چې زموږ د پیوار کارت درلودونکو برخلیک به ټاکل کیږي. نو په دې ورځې په مناسبت باندې څو پیغامونه دي چې زه تاسو سره شریکوم. تاسو پر میډیا لیدلی، یو د پاکستان وزیر اعظم ښاغلی محمد شهباز شریف د خوا څخه د کډوالو په اړوند باندې خپل پیغام شریک شوی و چې په هغه کې د کډوالو چې د مجبورتون د وجې څخه خپل کور کلی وطن پرېږدي، نو د هغه په نتیجه کې موږ د 4 لسیزو څخه په پاکستان هېواد کې په میلیونونو بهرني وګړي لرو. نو په دې اړوند باندې د یونیسیار او هغه خیریه ادارو مننه وکړله چې مقصد د هغه د کډوالو سرپرستي په غاړه لري. او دارنګه د اروپایي ټولنې خپل پر ایکس پاڼې باندې یو دغه خپور کړی خبر چې 40 میلیونه یورو به موږ د افغانستان په ګاونډي هېوادونو کې چې کوم افغان کډوال دي د هغو کډوالو دپاره په تعلیمي مختلفو بخشو کې د یویم د ترو څخه مصرف کړو چې د دوی د ژوند او د دوی چارې په سمې شي. او دارنګه د یونیسیار د خوا څخه د یونیسیار کومه مشره چې په اسلام آباد کې ده ښاغلې پیلپا، هغې نن د پاکستان د پی ټي وي چې کوم دولتي چینل دی پر هغه باندې د دې وینا هم خپرېدله، یونیسیار خپل پر پیج باندې ورکړې وه. نو دې خپل په خبرو کې دا وویله چې په دنیا کې کډوال د خپل کورونه، کلي، وطن پرېږدي. نو دا ډېرې دردونکې کیسې دي، د مهاجرت ژوند دردونکی دی. او د پاکستان د حکومت څخه یې وغوښتله چې تاسې د افغان کډوالو چې کوم ستاسې میلمانه دي د هغو سره کوم چې 40 کاله تاسې ستاسې ملت د هغو میزباني کړې ده او دا میزبانۍ ته دوام ورکړي. نو دغه نن د کډوالو په اړوند باندې دغه خبرې وې. خو زموږ افغان کډوال چې بیا په کوم شي په تمه ناست و هغه دا وه چې زموږ مستقبل باندې به نن څه کېږي. خو لا تر اوسه پورې 10 ورځې شته افغان کډوالو، حتما به د پاکستان حکومت زموږ ستاسې د پیوار کارت په اړوند باندې کومه پرېکړه کوي. خو موږ بار بار دا خبرې د یونیسیار د چارواکو سره، زموږ د حکومتي چارواکو سره، د پاکستان د حکومتي چارواکو سره شریک کړي دي او په رسنیو کې مو هم دا خبرې وړاندې کړي دي. خو یو ځل بیا هم د دوی څخه دا غوښتنه کوو چې حکومت پاکستان، یونیسیار او د افغانستان حکومت دا درې سره باید کښېني، یو میکانیزم جوړ کړي. دغه زموږ د افغان کډوالو شاید زما خپل په شخصي نظر د 3 میاشتې څخه تر 6 میاشتې پورې یا زیات و کم ټیم ورکړل شي. خو په کار دا ده چې زموږ د افغان کډوالو په اړوند باندې یو داسې میکانیزم جوړ شي. دا خبرې چې بار بار موږ کړي دي، یعنې په سلهاوو واره باندې مو کړي دي، هر دنګه یې تکرارېدل هم ګټه نه کوي. چې دغه زموږ کوم افغان کډوال دلته په پاکستان اسلامي جمهوریت کې د 40 کالو څخه د 45 کالو څخه اوسېږي، موږ د دوی قدردانۍ کوو. دوی زموږ ته خپل په غېږ کې ځای راکړی. اما که چیرې داسې پرېکړه کېږي یا داسې پرېکړه شوې وي چې افغان کډوال به موږ ټول وباسو، خو دلته چې کوم زموږ د افغان کډوالو مشکلات دي، نن د دغه ورځې د ګیلې په شکل خاص کر یونیسیار ته دا خبره راجع کوم
چې نن تاسې زموږ سره د همدردۍ دپاره یا د کډوالو د همدردۍ دپاره کوم پروګرامونه په اسلام آباد کې جوړ شوله، دغه پروګرام ته باید حد اقل د افغان کډوالو استازي غوښتل سوي وای. هغه استازي غوښتل سوي وای چې هغه د خپل درد او رنج کم دی چې د پاکستان په 4 صوبو کې افغان کډوال دا وخت ورسره لاس و ګریوان دي، هغه تاسې ته وړاندې کړي وای. درسته وړاندې کړي خو دي ستاسو دفترو ته درغلي دي، خو بیا هم په کار دا و چې نن یې موقع وه، نن یې دا ورځ وه چې تاسې هم غږ اورېدلی وای، حکومت پاکستان هم اورېدلی وای، د افغانستان حکومت هم اورېدلی وای. نور خو موږ سیاسي غوښتنه نه لرو، نه موږ دا غوښتنه لرو چې اوس موږ پر وطن ناګار یو، یا موږ صرف یوازې دا غواړو چې زموږ د افغان کډوالو مشکلات چې دلته دي دا اوس موږ د اعلان پر ځمه دلته چې کوم د دوی جایدادونو پراپرټیانې دي که فرضاً دا فیصله کېږي چې ځي به، دا څه به کول کېږي؟ دویم، دا اوس که ټیم ورکول کېږي دغه د چې په یو کورنۍ کې نیم ECC ولري نیم شنه کارډ ولري، د دې مستقبل به څه وي؟ او که فرضاً ځي دغه پیوار کارت چې کوم رات ورکول کېدی $315 هغه ولې کم سو $15 ورکول کېږي. او که زموږ افغانستان ته ځي هلته د دوی دپاره امکانات کم شي ورته برابر دي، ځکه ورکول کېږي. ښارګوټ جوړ شوي دي خو در اوسه پورې چاته نه دي ورکړل شوي عملاً، خو بیا هم هغه به ورکړل شي د سرپناه دپاره پوس ولې چیش ورته تیاریږي. پخوا UNHCR د خوا څخه دوی ته 2 شلټره یا 2 کوټې، یو کچن، یو دغه واشروم دا ورته جوړېدی. هغه اوس جوړول کېږي که نه ور جوړول کېږي؟ څه وخت ورکول کېږي؟ نو خبره دا ده چې زموږ د افغان کډوالو دغه مشکلات چې دلته دي دا باید بررسي سي او بیا یو دی ټیم وټاکل سي چې فرضاً 1 کال 2 کاله 3 کاله دغه ستا ټیم دی، د دا خوا څخه هخوا ته ستا یوه خبره موږ افغان کډواله نه اورو، بس دغه ستا ټیم دی خپل ځان به ټولوي. نو بیا هم موږ د UNHCR حکومت پاکستان موږ کورودانۍ وایو 40 کاله مسلسل زموږ د افغان کډوالو د پاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي، خو بیا هم موږ وایو که چیرې موږ ته ټیم راکول کېږي تر دا 10 جونه پورې باید موږ ته داسې ټیم اعلان سي چې په هغه کې زموږ د افغان کډوال هغه د سکون ساه خو پکښې واخلي. او که بیا هم پرېکړه جدیده موږ هېڅ تردید نه کوو، صرف یوازې UNHCR ته دا خبره کوو چې UNHCR کم د عراقي کډوالو سره چې تاسې کوم برخورد وکړئ یا د هغو سره کومه تاسې همکاري وکړه، همدردي به وکړه، هغه زموږ سره وکړئ، موږ بالکل اماده یو. نو افغان کډوالو تر دا 10 جونو پورې به انتظاریږي انشاءالله. اوس خبره د پاکستان حکومت ته ولاړه ده، خاص کر وفاقي حکومت ته چې موږ تاسې ته کم ټیم اعلانوي. ځکه تېره هفته کې امیر مقام صاحب دوی خپل ناسته کړې وه، کابینې ته هغه درخواست یې ورلېږلی دی، هغه کوم غوښتنلیک چې دی. نو وبګورو چې د پاکستان وزیر اعظم صاحب او کابینه زموږ ته یې په اړوند څه پرېکړه کوي. مننه.